السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله سټول به جوړ او روغ یاست. زموږ ستاسې د نن ورځې درس به له سیګنیچر لاین څخه شروع کیږي. موږ تاسې به اډ سیګنیچر لاین کلیک کوو. کله چې مو کلیک کوئ نو لومړی به کوم کس چې موږ تاسې غواړو دا د امضا ځای ورته جوړ کړو د هغه نوم به ولیکو. فرض کړئ زه احمد لیکم. وروسته به د هغه دنده ولیکئ. دنده ورته لیکو منیجر. دې ځای کې ایمیل ادرس غواړي خو ورته ښکارېږي نه، فایده خاص نه کوي. نو همدغسې یې پرېږدو. مازې اوکې کوو. کله چې موږ تاسې اوکې کوو پر هر ځای باندې چې موږ تاسې وو همغه ځای کې به راته رسم شي. بیا له دې وروسته موږ تاسې انتقالولی شو. کوم ځای ته چې مو خوښ وي همغه ځای ته انتقال کړئ تر څو پورې په هغه ساحه کې راشي. اوس دغه سیګنیچر لاین چې موږ تاسې ته په ورډ پروګرام کې اضافه شو. همداسې ډیټ اینډ ټایم دی. ډیټ اینډ ټایم کې موږ تاسې کولی شو ساعت او تاریخ اضافه کړو. څنګه چې مو په هیډر او فوټر کې دا درس ویلی و همغسې دلته هم کولی شو ساعت او تاریخ اضافه کړو. کوم ډول چې مو خوښ وي همغه ډول تاریخ به انتخاب کړو. صرف اوکې به کړو. کله چې مو اوکې کړئ تاریخ به راته اضافه شي. ابجیکټ کې موږ تاسې کولی شو له بل پروګرام څخه یو شی راواخلو. ابجیکټ به موږ تاسې ورباندې کلیک کړو. کله چې مو ابجیکټ کلیک کړئ نو اوس له هر پروګرام چې موږ تاسې خوښ یو شی راخیستی شو. کریټ نیو ورته لیکل شوی. دلته موږ تاسې د هر پروګرام څخه راخلاص کړو. نوی به اوس یو شی په کښې کې جوړوو. خو زه غواړم چې له مخکیني جوړ شوي پروګرام څخه یې راواخلم نو کریټ فرام فایل به ورته کلیک کړئ او اوس به راسئ براوز ته. مخکې ستا هر پروګرام کې کوم شی جوړ کړي وو هغه ته کولی شئ اوس ورته راواخلئ. زه د ایکسل کلاس په نامه باندې دغه یو فایل دی دا ورته راخلمه. اوکې به کو. دلته تاته وایي چې څه رقم یې غواړې. د فایل لینک ورسره ورکوې که د آیکن په شکل غواړې آیکن په شکل بیا لکه دغه اوس چې دلته ښودل کېږي داسې وایي. زه یو ځل د آیکن په شکل اوکې کومه. کله چې اوکې کړو دی به موږ تاسې ته د آیکن په شکل سره جوړ شي. اوس موږ تاسې د آیکن په شکل سره جوړ شو. کله چې موږ تاسې دوه وارې کلیک کړو نو موږ تاسې ته به د ایکسل پروګرام راخلاص کړي. که چیرې موږ تاسې د آیکن په ډول نه غواړو نو بیا موږ تاسې براوز ته راځو یو فایل انتخابوو او بیا آیکن نه ورته ټیک مارک کوو. کله چې مو فایل انتخاب کړئ اوکې کوو یې. اوس چې مو اوکې کړئ همداسې به موږ تاسې ته له هغه پروګرام څخه معلومات راواخیستل شي. کوم جدول چې په کښې جوړ شوی وو هغه یې ډایرکټ موږ تاسې ته اوس راواخیستی. ایکویشن کې کولی شو موږ ریاضیکي فارمولې رسم کړو. کوم ډول ریاضیکي فارمولې چې مو خوښ وي له دې ځای څخه کتلی شئ او له هغه څخه رسمولی شئ. کومې چې مو راواخیستې نو په هغه کې بیا تغییر او ایډیټ هم راوستلی شئ. افیس ډاټ کام کې هم تاسې ته مختلف ډولونه درکول شوي دي خو دغه صورت کې درکوي چې تاسې کله له انټرنټ سره یو ځل وصل شوي یاست نو دا خپله ورسره ډاونلوډېږي. مختلف شکلونه د فارمولې دي. هر شکل د فارمولې چې مو خوښ شو نو هماغه ورباندې اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړئ په دې ساحه کې به هغه درته اضافه شي. اوس خپل د خوښې عددونه ور واچوئ او تغییر په کښې کې راولئ. اوس ایکویشن ټیب یې درکړئ. په ایکویشن ټیب کې له سره تر پایه ټول د ریاضیکي فارمولې لپاره تاته کوم شکلونه چې دي ریاضیکي شکلونه دي او کوم نښانونه چې دي ریاضیکي یا داسې نور څه ټول تاته درکول شوي دي. کولی شئ په خپله خوښه باندې له دغو څخه یو استفاده کړئ. هر یو چې ته غواړې هماغه ځینې استفاده کولی شئ. که له دغو څخه استفاده نه کړئ له سره تر پایه دا ټول یا دې څخه استفاده نه کړئ انک ایکویشن ته راسئ. انک ایکویشن ته چې کله دلته رالئ نو په خپله خوښه یې ورته لیکلی شئ. فرض کړئ زه دلته ورته لیکمه 2/2 زه ورته لیکمه نو بیا ماته په هغه شکل کې ولیکل شي. اوس که جمع ورته لیکئ که منفي ورته لیکئ هر علامه چې ورته لیکئ دا هم په همغه شکل کې درته لیکل کېدای شي. څنګه چې ته غواړې فارموله جوړه کړې په همغه شکل کې به تاته ښودل کېږي. انسرټ ورباندې کلیک کړئ. زه چې کله انسرټ کلیک کړم نو دا اوس چې ما جوړ کړي وو دا ټول 2/2 او 5/4 ټول همدلته فارموله کې راته داخل شو. په دې طریقه مو خوښ وه. کوم له دغو اپشنونو څخه استفاده کوله په هره طریقه چې تاسې غواړئ په همغه طریقه رسمولی شئ. سمبول کې موږ تاسې کولی شئ مختلف نښانونه راواخلو. مور سمبول ته به راسئ. د هر شي نښان چې مو پکار وو که مو د هر مضمون نښان پکار وي یا مو د کومې ژبې نښان پکار وي نو دلته کولی شئ ټولې نښې ورسره راواخلئ. کوم ډول نښې چې مو خوښه وي دا لیستونه تاسې وینئ. په دې لیستو کې مختلف ډولونه د نښو تاسې ته ښودل کېږي. هماغه نښې تاسې ټولې استفاده کولی شئ او رااخیستلی شئ. هره نښه چې مو پکار وه نو راسئ صرف پر هغه نښه باندې یو کلیک وکوئ. کله چې مو کلیک ورباندې وکوئ نو بیا راسئ انسرټ یې کوئ. زه چې کله انسرټ کړمه نو دا نښه به ماته دلته په ورډ پروګرام کې اضافه شوې وي او دلته به راته راغلې. له انسرټ وروسته به موږ تاسې ډیزاین لرو. په ډیزاین کې کولی شو د خطه شکلونه ور بدل کړو. لومړی به موږ تاسې یو خط جوړ کړو او هغه ته به عنوان ورکړو. بیا نو موږ تاسې ته معلومیږي. کله چې مو خط ولیکئ اوس به دې ته یو عنوان ورکړو تر څو پورې بیا موږ تاسې ته معلوم شي. دا عنوان به انتخاب کړو او هیډینګ سټایل چې موږ تاسې په هم ټیپ کې ولي ول دغسې به یو ډیزاین ورته انتخاب کړو. ډیزاین چې مو کله انتخاب کړئ اوس زه راځم ډیزاین ټیپ ته. په ډیزاین ټیپ کې موږ تاسې دلته دیمز لرو. په دیمز کې اوس کولی شو شکلونه ور بدل کړو. د عنوان لپاره به رنګ هم تغیرېږي خو د باقي خطه لپاره به بیا رنګ نه تغیرېږي. یوازې د خطه ډول به ورسره تغیرېږي. کوم ډول له دې ډولو څخه چې مو خوښ وو همغه ډول به ورته انتخاب کړئ. چې اوکې مو کړئ ډایرکټ به تاسې ته همغه ډول اپلای شي. ریسیټ ټو میچ سټایل کې چیرې کوي بیرته به خپل عادي حالت ته راشي یا تغیرات به له منځه ولاړ شي.
همداسې براوز د براوز کې کوم شکلونه تاسو ثبت کړي راخلاصي موږ به لومړی راسو دلته سیو کرنټ دیم ته به راسو او یو شکل به ثبت کړو زه پر ډیسکټاپ باندې دا شکل ثبتوم اوس به بیرته راسو براوز له براوز له لارې به راخلاص کړو براوز پر دیم سو ولته کلیک کړو او راوسو ډیسکټاپ ته شکل رالو دغه دیم زما ثبت کړی دی اوس چې زه کله اوپن کوم نو ډایرکټ ور باندې اپلای سي یعنی کله هر شکل بل اپلای سوی اوس زه بیرته راځم براوز ته او براوز کې زه کله دا راخلاص کوم نو ماته به هماغه شکل کوم چې ما ثبت کړی و هغه به راته اپلای کیږي او مخکنی شکل به بیرته له منځه ځي هر شکل تاسو هغه انتخاب کړئ دغه شکل نور ډیزاینونه به تاسو په دې ځای کې پیدا کولای شئ د دې ډیزاینونو څخه شمول هر ډیزاین څخه استفاده کول هغه ور باندې کلیک کړئ هماغه به تاسو ته جوړ شي همداسې دلته هم ریسیټ لرو ریسیټ په خپل عادي حالت ته راولي او سیو از نیو سټایل به بیا موږ تاسو ته د نوي سټایل په شکل سره ثبت کړي کلر کې موږ تاسو کولای شئ رنگونه ورته تغیر کړو کوم ډول رنگ چې مو خوښ شي هماغه رنگ ور باندې انتخابولی شئ کوم دا رنگونه نو خوښ راسي دلته کسټمایز کلر ته او په خپل خوښه چې اوس مو کوم رنگ خوښ شي نو هماغه رنگ ورته بدلولی شئ او هغه رنگ پر ځای باندې بل رنگ ورته انتخابولی شئ په فونټ کې د خطه شکلونه لرو د خطه لپاره شکلونه تبدیلیږي یو له بل سره نو تاسو کولای شئ دلته په فونټ کې د خطه شکلونه یو له بل سره تبدیل کړئ او مختلف شکلونه د خطه ورته انتخاب کړئ پاراګراف سپیسینګ کې د پاراګرافونو ترمنځ فاصله د مختلفو اندازو سره د په کوم اندازه چې تاسو غواړئ په هماغه اندازه باندې تغییرولی شئ هماغسې به بیا تاسو ته راسي همداسې افیکټ ورشیپونو لپاره راځي تاسو به لومړی یو شیپ رسم کوئ بیا به دا ور باندې وګورئ لکه په شیپ کې چې موږ تاسو افیکټ 3D شکلونه او سافټ مختلف شکلونه مو درلودو دلته هم موږ تاسو ورسره لرو سیټ از ډیپارت کې مو چیرې کلیک کړئ نو دغه پورته تنظیمات چې تاسو کړي دي له دغه دیم څخه نیولې ان تر دغه افیکټ پورې دا ټول تغیرات د همیشه لپاره تاسو ثبتېږي هر وخت تاسو ورډ راخلاص کړئ نو په همدغه شکل باندې به تاسو ته ثبت شوي وروستي درې اپشنونه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې ووایو تر بیا بلې ویډیو هم په الله سپارم ښې چارې